زموږ شاو خبره په اخلاقو کې واه شهید الله نبی هغه ذکر کړی انسان کې چې کوم عیسی موجود شي دغه انسان به الله جنت لور داخل کی سړي موږ داخله بیان کړ ترغیبا یو خو بل له مصیبت چې کله انسان له متوجي شي نو علاج لري مصیبت سره مصیبت پیژندل او دغه علاج خپلول په دې کې جزفه نه کول د شي خوې او عادت بسړې د جنت په طرف باندې روان کی او دا ډېر مهم درس او ضروری درس دی انسان به قسمه قسمه مصیبتونه متوجي دي او قران او سنت د ټول مسله موږ ته شیګړې تحلیل کړي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مربي الله رب العزت موږ شو خالق هغه قران کې او رسول الله په خپل احادیثو کې ترغیب دی خبره لور کړي ده چې انسانانو مصیبتونه در باندې راشي جزې فزې مکوي بلکې علاج زده کوي په دې دنیا کې به هیڅ څوک نه مګر هغه مخامخ د مصیبت سره مخامخي اوس طریقه سره چې دې مصیبت لمغه اوجو په کومه طریقه باندې چې امر له قرار ورسیږي او موږ د الله خوشاله شي سورې بقره کې رب العالمین د صابرین مبارک فرمای وبشر الصابرین رسول الله الله فرمای چې زیر اور کړي صبر نه کوله د صبر بارک ان شاء الله کله خبره کو یو سلدري آیتونه او سړي احادیث اثار او فوائد بر قران او سنت نه غیبه ذکر شي دا صابرین انسانان سوګ الذين هغه انسانان دي اذا اصابتهم الله شکل ورشي کېدل یو مصیبت نو قالو دي شي وای چې انا لله و انا الیه راجعون موږ د الله یو موږ ودق الله له ورګرزو دا ډېر خوږه کلمه ورس ان شاء الله دې تشریح کې دې خوګواله سګې دي اولئک الله دې انسانانو باندې زما د خوانه رحمتونه دي ورحمت او دقشن شاباسه دي دې انسانانو له الله وي شاباس افرین واولئک ودق انسانان الله دې هدایت ولدي او دوی سمې لار له او مقصد لري رسیدلي دي حدیث کې راځي مسعود احمد کې رسول الله فرمایي ما من احد ايڅوک نشي شغله مصیبت ورسیږي او به دې خبرو کې چې ان لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي من د الله یو من بد الله له ورګرزو د څومره مصیبت چې الله مال رسیدلې د دې مبارک انسان خې بدلی غواړم او کعي وزه مگر الله رب العزت بدله کعي وزه غنه ورکه او دغه شان دې مصیبت به اجر دل ور نصیب کی حدیث کې راځي سید مسلم کوم راغلی او دغه شان مسعود احمد کوم نقل لې پروید د ام سلمہ باندې چې دغه کله خاون مړ نو هغه ډېر خفغان په شکار کو د الله نه ورته ویلې وې د کلمه وا استرجاع ان لله و انا الیه راجعون او دغه دعا وایا ام سلمہ ورسره فرمایي د شریعت درسونه کې دا ذکر کړی شوی دی زما په خبرو ذهن کې دا مسله ګرځیدا چې د ابو سلمہ نه بچرته غوړه سړی مال سو ګراشي دا بر نصیب شي چې الله مال ویلي د خیر منها اما قوج محمد رسول الله ورنه مطالبه د نکاح وکړه او عیسی به دغه نکاح کې دا پرې ودا دغه به شوز مو شوز د امت مسلمه موره څومره غوړه ایواس امام قرطبی رحمه الله لیکلی دی په تشریح چې ان لله و انا الیه راجعون ودا د شي کلمات دي چې کله مصیبتونه والا دي کې سوچو کې نو دغه لپاره زیاده پناه دی چې هر مصیبت در باندې راشي دا کلمات دی ویل نو ستاره پناه زی پیدا کی او چې کوم سړی به امتحان کې واقع شي دغه لپاره د بچو طریقه را وی وجدار چې رب العالمین په دې آیات کې په دې جمله کې ډېر ناشنا خبره راجمع کړې دي اولی ویل دي چې ان لله دې ته ویل شي توحید او اقرار د الله په عبودیت او د الله په مالکیت عبودیت معبودیت په دې مناسبت باندې چې الله معبود دی او موږ بندگان یو الله زموږ مالک دی ځکه موږ د الله یو چې په کومه طریقه باندې هغه موږ له امر کې اقشان به موږ ګرځو د الفاظو کې تاسو سوچ کوئ حسن بصری دی بډانه بوختنه وکړه چې څو کال عمر دی وشپې ته کاله ډیر خیر سره حسن سیم ویتاش په ته کاله رب العالمین په طرف باندې مزل شروع کړی دی نږدې ورته نوره ځکه یو څوک چې یو مقصد لرسیږي او ډیر د وخت دا حرکت کړي دا به الته ورنږدې تنور ورنږدې شوی اصلي ایستویل و ان لله و انا الیه راجعون دې خبر له توجه ور واوخته حسن بصری ورته ډیره مزیدار کلمه استعمال له خو دې په مقصد باندې پويږي
وې د دې دا مقصد دی چې ان لله من د الله یو د الله له بورګر زمانه من غلامان یو الله زمون مالک دی مالک شکل غلام دی او کار بشولېږي نو بیا به دغه غلام دغه مخله ودرېږي او دغه کار باره کې به ته پوښتې کوي که کاری کړي نو که تقدیر او که بد کاری کړي به مجازات او بدله سزا ده تعالی څه تیر کړی دی ودا خبره شکل هغه سړي وره نو حق حیران ودرې ورته ویل چې مل علاج حسن اوس علاج راخاره کوي دا خوش پیتاوي کلمه مظلوم کړی دی ودا څومره شون چې پاتره په دې کې خره ویل قرآن او سنت برابر احکامات لاندې چلےږي رب العالمین بس مخکینی ټول ګناهونه ور باندې معاف کړي دا ګورمو تاسو به پوره عبرت ته معنا ده ډیر عمر هم باندې ترشوی معلومات نه کیږي چې څومره وخت وزمون نور پاتې سو ورځې سو میاشتې سو غنټې سو ساعتونه سو ثانیې سو منټه دا علم الله لري لیکن چې موږ د شی وای الله د زموږ ترشوی مسله خو وش ولاړه لیکن اندره پر د قران او سنت صحیح تابعداري کوو تاسو موږ ناراضي شنو زموږ چې څومره ګناهونه شي د قران کې الله موږ له خبره ذکر کړي چې هغه ټول تاسو راځه باندې کوي باندې واړو او رسول الله فرمایي کله زموږ کې واسمان په مابین کې د داخله د ټول ډکه شي د ګنا نه وسړې په صدق باندې د الله نه بخنه او غاړي نو یاد ساته الله به دا ټول د معاف کوي زموږ الله به هیڅ پروا نه ساتي یو عالم لیکلی دی چې کله یو بنده د توبې आवाज رب العالمین لوږي جبريل تر شو پر الله رب عزت ورته وایي چې هغه کار وکړو جبريل لوي ته پرې د جسمه بنده څه وایي आवाज نه زله زته خوان عالم څومره خوشاليږي زمونږ د आवाज لا طاقت هم دا غره او به دې شی ویل شو ان الیه راجعون وې دې کې اشاره ده خبره لا چې په موږ باندې به وخت مرګ راځي او موږ به دې قبرونه روشتيږي او به به دې الله مخله ودرېګو الیه راجعون صبر سیرت مدرس کې مدار چې رسول الله ملګرو لوي ویلي وېزل چې تاسو مخامخ شي غدن سبا ربکم د خپل رب سره د قلب تاسو ته بوسونه کوي د ځواني بارکه د علم بارکه د مال بارکه د قران بارکه مسند فردوس کې دا روایت راغلی چې من امام مقصد امام څوک د نبی رسول الله فرمایي چې الامام هو القران زموږ اساس امام قران دی د دې قران بارکه الله دا تاسو موږ نه کوي چې دا مې درېګل څومره عمل لپاره کړی او دا مې یاد ساتي رسول الله د یوشي بارکه موږ تاسو باندې عریضه نه کوي لیکن د قران بارکه به عریضه کوي محجور دا معنی چې نه د قران تلاوت کړي نه په دې معنا باندې ځم پوي کړي دی نه چرته عمل پوي کړي دی نه دعوت کړي نه د حکمیت کوشش کړي دی نه په مشکلاتو باندې صبر کړي دی زموږ درته بدل الله مخې لکېږي او دې باندې عقلي نقلي ډېر دلایل موجود دي د ارشي جوړه د دنیا جوړه آخرت زمونږ الله ډېر عادل دی عادل دا چې جنتی جنت لاړ شي جهنمی جهنم له بوزي دا په دې وخت کې چې هغه دنیا راشي د الله رحمت د دنیا کې راګریدل شي رسول الله شاغنش کله الله رب عزت فرمایي چې اول پیدائش ما تاسو کړی دی چې هغه ګرانو هغه مل اسانه دی نو دوباره تاسو پیدائش په طریقه ولا سره مل ډېر اسانه دی کله الله ز بارانو کوم بده باندې د دې وښه دانو نه د شتي غونه سره وباسمنو په دې باندې الله قادر دی چې موږ هم قبرونه را بارکی په مخله مودري بربند بولاړو رسول الله فرمایي لکه چيلې بچي سړې بر پیګو ملائک به ودري عائشه رضی الله عنها ویل یا رسول الله داخله بده یو بل عورتون لنو ګوري د شورت شه د ارشه لپاره ناشنا شان دي انت به خبر به څوک نه ګرځي دا مخکې قومونه چې الله برباد کړه دا دلیل دی په دې خبره باندې چې موږ الله په قیامت لرا ولي وجدار چې د لوی بدمعشان برباد کړی دي فرعونین دي ثمودین دي عادین دي وغيرها د نور او یقین مسله په دې خبره باندې کوي چې د ټول کارون روزو غوړې واځي الله لاله حدیث کې مدار راځي و افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت بهترین ایمان درجه ته بده شي عقیده لري چې بکم ځای کې ما دق الله ګوره ما ګوري شپه دا کورز دا یوازې کوملګری دي سید ابن جبیر فرمایي ودار شي کلمې چې هیڅ نبی ورکړي شوی دی کدا چرته یعقوب له معلومه نه هغه بده شنه ویل چې زما افسوس او زما دردونه په دې یوسف باندې هغه به دا خبره کړې چې ان لله و انا الیه راجعون دا زمونږ محمد رسول الله خصوصیت دی زمونږ ابن ماجه کې روایت ده د فاطمه بنت الحسن نقل هغه خپل پلان نقل کې هغه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي وی چاله چې مصیبت ورسیږي او دله د مصیبت یاد شو به ویل چې ان لله و انا الیه راجعون رب العالمین بدل اجر ولکی څومره مصیبت چې دلته شدل او عمره بلکې دغه نه زیات صبر به ضروري دی خامخا مصیبت به ویل شي سلا اهل علم فرمایي هر هغه شی چې مؤمن هغه خپکای نو یاد سره دا مصیبت دی او په دې ټول مصیبتونو کې لوی مصیبت چې هغه ګره د دین مصیبت دی زموږ اوسه مصیبت دا ډوډۍ نشته زموږ اوسه مصیبت دا منځ کاروبار نشته او ګاګ نشته لري پیسې کته شو پورته شوې ومه ګټلې ومه بیللې
دا ټول مصیبتونه لري که اصلي مصیبت دا چې د انسان د دین مسله ده کبه دې کې د ضرر متوجه شو دا ور باندې پوه نشو ور سره برباد دي اسه یو حدیث تاسو له دې مصیبت باره کې تاسو ګورئ رسول الله ملګرو لوي مفلس شاله ویل چې صحابه ویل یا رسول الله فرش ظرف درهم او دینار چنه لري وینا یو سړي ډېر عملونه کړي د غرونو په اندازه عمل به غي دنیا له وړي په دې دنیا کې به چاله کنزل کړي او چاله به بد ویلي د شابه غیبت کړي الله به د نیکی اغل ورکی او به هم د خلکو قرض ور باندې پاتې دغه بدی براوالې د دې پر سټ باندې بکی خود لري شو دا به ایسه به جهنم لروان شي مخکې ودرس کې دا ویل شي وو یو چاله چې غیبت وکي هغه د ډیره تحفه راولېګل څه پچې کې کجوري وې تاسو ما سره ډیر احسان کړی چې هغه دنیا له مال نه کیږي ګره هغه بدر نه اخلم ما خو دومره بدله بل نو د وسه سوا هم دغه چې کجوري مې درولېګل نن د خپل ژوند ګوري زمونږ د ناس ګوري زمونږ د ولاړ ګوري مجلسونه ګوري ټول کنزل ټول غیبت او دروغ د دې نتیجه دا چې زمونږ څومره کې سامان دي هغه موږ برباد کړو د پردو خلکو ګناونه مبزا باندې را بار کړو بعد دغه جهنم بالله او بوزيما مصیبت لوی مصیبت هغه کې د دین دا به انسان وړي کې نه غني اکرمه شه فرمایي چې محمد رسول الله دی وای ورس مړ شولا نو وی ویل چې ان لله و انا الیه راجعون ویغه دا خبره وشو چې یا رسول الله دام چرته مصیبت دي چې سړي چراغ مړ شي بجلی لاړ شي رسول الله ورته نعم او هر هغه شی چې مؤمن له ضرر ورکی بس دغه مصیبت ده که څپلې دی وشلې دا که بیل دی ماته شو که جامې دی وشلې دی که یو خفغان مسله سره مخامخ شنو اته وای چې ان لله و انا الیه راجعون د دې په ایواز کې بس موږ الله تعالی ډېر قوي شی درکې ورس ان شاء الله یو حدیث به ذکر کړي ابو طلحه فرمای وېزه د قبر باندې غاړه باندې و وېزما بچي وفاتو هغه دفن کولو وکله مې اراده و چې ضرور زم وې په دې وخت کې د مال ویلې چې زه تعالی زیر نه درکم یا ابا سنان ما ورته چې بیان وکړ و محمد رسول الله فرمایلی دي صحابه کې څومره خپل کمال دي هغه ګر قرآن او سنت او رسول الله په حدیث باندې وبل تسلی پوی خلکو خیره دې حدیث لږ متوجي وې د الله نبی دا ویل چې کله د مسلمان سره یو سړي بچي مرشي نو ملائکه رب العالمین دا و چې زما د بندا هغه بچي تاسو قبض کې هغه ورته وي چې او بالکل هغه من قبض کې روح مراوړو وې زما د بندا سره میوه چې تاسو را واخصنو هغه څه ویلي وي هغه ست حمد ویل چې ان لله و انا الیه راجعون الله رب العزت وې دي ملائکه لا وې زما د بندا په جنت کې کور جوړ کې وغیل نوم کې بیت الحمد ګوره بچي خو دې مرش پلار خو دې مړ شو بل خپلوان خو دې مړ شو او په دې وخت کې تاسو ویل چې ان لله و انا الیه راجعون دا بچي محمد رسول الله ذکر کې چې بده باندې انسان له درد رسیږي تا چې دا کلمه ویلې نو د دې نتیجه دا چې رب العالمین وتعالى په امدی باندې جنت کې کور جوړ کی کوم څومره جزې پځې وکړو کدا ټول د جلال آباد کار موږ سره بده شړا کې شریک شو دا مصیبتونو کې شریک شو دا پریدونه وکي څه مخاله چې اقا مړ بشر د بیره ژوندې شي نه زمونږ الله خفا او هغه مصیبت هم موږ باندې ولاړو ام سلمہ فرمای چې مر محمد رسول الله نو ورېدلی شکل انسان له مصیبت ورسېږي مخکې حدیث مونږ ویلي دا به ان لله و انا الیه راجعون وای الله بخمه خدای غره بدل راغینه ورکی به دی ویل چې ما به دا غره بدل کته چې دا بسو کې هغه تقو چې محمد رسول الله زما په نکاح کې الله را وسو زغل الله په نکاح باندې ورکړو زمونږ الله به فرمایي چې بدی خلکو باندې زما رحمتونه دي او افرین دي په دې باندې دا رب العالمین نعمتونه دي پر صابرانو باندې خو اق صابران چې هغه ان لله و انا الیه راجعون وای زجاج فرمایي د الله دخونه بکنه او سنا حسن دی ویل چې صلات څه مطلب چې کله مصیبت در تراغه او صبر دی وکي نو زمونږ الله به ایسه صدر ټول ګناهونه معاف کړي او ست توصیب به وکي ملائکه باندې دې ته ویل شي د الله د رحمت مساله رحمت د امر مصیبت لري کول او حاجت پوره کول دا به د الله صفات دي چې کوم دغه د شان سره مناسب د دې وجنه د الله رب عزت په دې نمونه کې به دا سړی کوم عقیده وسید دل لږ متوجي چې اکثر خلک به دې خطا شي ځان له وی اهل علم ایسه به دې کې وخويږي موږ د شوی د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې قران او سنت کې د الله څومره نمونه ذکر کړی شوی دي موږ یې منو چې کوم دغه د شان سره مناسب معنا لغوي معلومه ده الله نبی سپارونه لکه څنګه چې تفویض ولا دا کار کوي تشبیه هم نه کوي تحریف هم نه کوي تعویل هم نه کوي موږ دا د الله شان سره مناسب کما یلیق بشانه د سمو چې د الله رحمت نشته او رحمت راشي نه به بزړه راشي او جزړه راشي به بدن راشي او به باجزه راشي او به احتیاج راشي ته خدای الله قیاس پر نظام باندې کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي و الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات
د الله د صفاتونو باره کې بده شي عقیده لري لکه د الله د ذات. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر کې نقل دی د الله سترګې زموږ د سترګو غوندې نه، د الله لاسونه زموږ د لاسونو غوندې نه، د الله نفس زموږ د نفس غوندې نه، دغه خندا زموږ د خندا غوندې نه، دغه تعجب زموږ د تعجب غوندې نه، دغه استوا زموږ د استوا غوندې نه، دغه راتګ د پاس اسمان له د شپې په اخر حصہ کې زموږ د تک غوندې نه. کچا په دیت کې معنا د قدرت وکړه ګوره دا معتزلی شوسته. دا معناګانې متکئی معنا لغوي. د دې وجنه مختصر کتاب العلوم امام زاهبی به کې لیکل کړي دی یو سل نمبر صفحه کې امام مالک صاحب چې بوختنه وکړه د الله د استوا په اړه کې وی معنی معلومه را کیفی مجهول له ایمان په واجب دی ګوره سوال ته بدعت دی قیسونه میسونه وکاینا. عمر صاحب ویل دی آیات کې الله رب العزت موږ له دوا انډیره کړي دی یو سرباره په دې طریقه باندې یو ځای کې دا خبره ذکر کړې ده چې بده خلکو باندې الله رحمت دی او د هدایت والا دی او په دې باندې افرین او شاباشي دا دوه اجرونه به الله رب عزت دې امت لور کړو. نو اهل علم فرمایلی دي وی چې کله انسان ان لله و انا الیه راجعون او وی دې کلمه کې سناشنا خبره موږ تاسو سره معلومه شوي. اوس ورته متوجه مصیبت خوراغه علاج سره خلک وې د دې مسلې صحیح حل وباسا. پدې کې دوه اصلونه او دوه قاعده الله رب عزت موږ ذکر کړی دي چې د انسان د مصیبت په وخت کې غلط تسلی ورکړي. اول د بنده د اهل د مال دا ټول د رب العالمین ملکیت دی. د دې وجه موږ د الله غلامان یو زموږ د بدن په مقابل کې موږ جنت را کړې دا موږ بده ځای کې استعمالول نه شو چې کوم ځای کې موږ وغواړو بلکې حق ځای کې به استعمالو شي کوم ځای کې هغه وغواړي. شیخ الاسلام ابن قیم فرمای الفوائد یو جل کتاب لیکلی دی وې د الله د نعمتونو شکریا دا چې د خپل بدن په حق ځای کې استعمال کړي چې په کوم ځای کې هغه درنه غواړي. مال په حق ځای کې استعمال کړي چې کوم ځای کې هغه درنه غوښته کړي دا الله موږ سره د شعاری او سوال غونډي خود لري. ته سره خیر د یو امانت دی چې سره کېږي به ته مطالبه کوي نو آیا هغه سره به سره د امانت درکې کې به در نه کی هغه بشرته بده باندې خپشي دا بچي او دا مالونه اوس موږ دا بدن دا ټول موږ سره الله امانت خود لري دا کله چې موږ نه کله وغواړي په کار دا چې موږ باندې خوشاله شو چې د الله سره ښه دوستانه موږ سره وکړه موږ سره امانت کې خود وجه موږ نه وغوښتو. دویمه دا خبره به آیت کې الله ذکر کړی چې د انسان مرجع واپسی الله نه دا اقص موږ یقیني مالک دی هغه موږ خالق دی هیڅوک الله نه بچ کې دی نش بلکې دې الله خو له ورزي او لکه څنګه اول کړه موږ دنیا راغلی او بغیر د مال نه او بغیر د اهل نه او بغیر د خاندان نه لیکن د الله مخله به موږ وړو حسنات او سیئات نه کینی او د قشم بدینه ته اوس ګوره چې تاسو څومره نیکی کړی د څومره دی بدی کړی موږ د الله مخله د عمل سره به ودرېږو. د عمل سره حدیث را پیاټ شو امامنا امام الاصول الحديث محمد ناصر الدين الباني رحمه الله الصحيحه کې روایت پیش کړي پر روایت د ثوبان رسول الله فرمای اسګه ته سوچ کوا وز خپل نیکي لدی وګوره او به ته وګوره چې د نیکی موږ څومره ساتو وې پورزه قیامت باز خلکو بده شي عملونه کړي لکه د غرونو په اندازه باندې الله رب عزت ورته راوړل شو دا ټول به برباد شي. ثوبان شبیر یا رسول الله داخل سوق دی ودا اق انسانان دي چې منځه وخت راغلي مونږه کړي د روزه وخت راغلي روزه نه ولې د دعوت وخت راغلي دعوت کړي د جهاد وخت راغلي جهاد کړي خو ولې مرز نقصان پکې داو چې خلک به یو رقم ته عمل به کو چې بزان له شو بل رقم ته عمل رسول الله فرمایي د دې خلکو ټول عملونه الله برباد کړي. صحابه دې حدیث سم وجه قول ایمان خو دې ویل چې د خلکو سره یوازې بالکل د الله سره دی ور به یو کیفیت باندې ته اوس پر ایمان په ګورانو د الله مخرب انسان د نیکه او د قشان د بدی سره ولاړی وسه د دې علاج سره علاج اهل علم فرمایي ناشنا خبره ده متوجي انسان بده شي عقیده لري چې کوم شی رب العالمین مال لیکل دي هغه زمانه خطا کیږي نه زما په باره کې ټکر لیکل او زما په باره کې تاوان لیکل او زما په باره کې د مرګ فیصله لیکل زما په باره کې د مرز لیکل زما د بچي او زما د پلار او زما د مور او زما د بل ملګری دغه باره کې الله د مرګ او تاوان فیصله لیکل دا سمو خیال چې الله لیکلو کې آیا باغې کې به تبديل راځي نه موږ به یقین لرو په دې باندې چې د الله چې داس موږ خالق دغه د لیکل کړي او د الله امر راغی په دواړو سترګو باندې موږ دا قبول کړي دله به طلب به کوي. قران کې الله فرمایي هیڅ مصیبت چاره به د اسمه کو تاسو نفسونه کې نه راشي تاسو لا مگر دا ټول موږ تقدیر کې لیکلي مخکې دا غیر وجود نه د مصیبت په وخت کې انسان جزونه کی او شکل نعمت او مالداري الله درکړو شهري درکې بدمعشونه کی الکه د مال الله را کړی دا مرز ما باندې الله را وسونه ول په دې مال بدمعشو کوم ول په دې مرز کې جزې فزه وکم الله چې تر عزیز راځي دوی علاج پکې داري چې تعالی کله مصیبت راغی نو یو خوستا دا بچي مرش
او بل خو په جنت کې الله تعالی یو بلډینګ او تعمیر بیت الحمد جوړ کړي ته اوس په دې دواړو کې سوچ وکړه چې قیمتي داده چې په دې مرګ بچی باندې موږ جزې پځو کو کنه هغه تعمیر ځان لوګ غټو تعمیر غټل نو کله چې هغه کې ستانه نظر بن شو تا باندې یو مصیبت نه چې د مصیبتونو د شو باران را برابر شي ته به دې لخه پکېږي نه دا دنیا ختمېدون کې مصیبتونه که په ما باندې څومره راشي زما مهم څه چې هغه جنت ته او التمال الله په خپل کور جوړي نو هغه ولې په دې جزې پځ باندې خراب کړ دا دوړ چې کله سړی سره مقایسه برابر کی نو دل به دا مصیبت په مرتبه د نش باندې ښکاری دا به ورته هیڅ هم نه ښکاری مصیبتونه به چې به موږ لرازي صبر به انسان ور باندې کوي دریم دا شای علاج علماء دالي کړي تعالی چې کله مصیبت راغی ته د شي وایا چې ما باندې خدا مسله راغلی د مرګ پلار مې مرش زما پلار ډېر مهمه کوي د زما کې بسر باندې محمد رسول الله ډېر مهمه زما دا والده ډېر مهمه وکړه د قشند محمد رسول الله به بین شغه د ټول امت میندري او زما دا ترونه ډېر مهمه کړه محمد رسول الله حمزه کاکا هغه ډېر مهمه زما دا دیوالان ډېر مهمه وکړه رسول الله هغه ملګری مصعب ابن عمر او خالد دی او دا خلک او سعد صاحب دی هغه ډېر مهم و چې پاغوي باندې کله دا مصیبتونه راغلي دی هغه جزې پځنی دي کړي نو زه ولې جزې پځه وکم کله چې شی عام شي او په نور شیونه کې تاسو سوچ وکئ بعد دغه انسان له دا مصیبت اساني کی دا نشه علاج دی ډېر ښه علاج دی یو کتاب ځان له بازار کې واخلې په عربي کې لیکل لا تحزن او پښتو کې دغه شوړن یو عالم کړی دی مخه پکېګا طالب دا مصیبتونه هیڅ مصیبتونه نه ښکاری کله چې زمونږ د الله په ذات باندې او د الله په تقدیر باندې پوره یقین راغی او چې کله مو یقین نه به دا خبره کو چې الله دا مونږ درېدلی او دا تاوان دی او دا ټول په کارونه کې باندې او دا پلار مې باندې او دا زم باندې مکل یو خامنډو یو کله بل خامنډو هیڅ چرته روپیم بګنه غټو نه کله چې دی ویل چې بده کې زمونږ خیری لکه رسول الله فرمایي ترمذی کې روایت دی الله رب العزت چې کله یو بنده له اراده د خیر وکوي د دنیا نه د شي لري ساتي لکه څنګه چې تاسو یو مریض او ګونه لري ساتي دا خو نقصان نه دی چې سړی دی غریبي کله چې مالدار شي باغی کې د الله او د الله رسول له حکم برابر چلےګا هغه به کمال دا به د الله فضل دی ځکه هیڅ یو سړی نشته په دې عالم کې مګر هغه باندې خبخه امتحان راغلی چا باندې د امتحان راغلی چې هغه محبوب لاړو چا باندې د امتحان راغلی چې هغه په سر باندې د دشمن گزارونه لري او د دنیا د شرونو شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي دا څه خوبونه دي سوري دي ختميږي لګ به وخاندي او زیات به ګوره به وشاړي په دې دنیا کې لګ زره خندا ده او زیات شړا ده لګ به خوشاله شو به غمونو ګوره به خفای کله مسجد واخه ډیر وخت به ګوره تمنش عبد الله ابن مسعود فرمایي نشه خبره کړې ده هغه سوې لري وې دا اړ خوشاله به شورو سره به خفغان شتا وې هیڅ کور نشه چې هغه خوشالي نه ډک نشي الله بخمه خدای به غم به راولي د سیمه کوم چې بس خوشالي ده غم ځان سره یاد ساته هند بن نعمان فرمایي وې وخت موږ د شو چې په ټول انسانانو کې ډېر مالدار او زموږ حکومتونه ډېر زیات و لا ماقام ما زګر د انور ډوب شوی نو ماقام کې وې چې په ټول انسانانو کې موږ کم شو مالم زمنګ لاړو مرګونه په موږ باندې رااله د دې وجنه د خدیجه سره چې د محمد رسول الله نکاح کیدا د خدیجه د تر زمانه ویلې محمد صلی الله علیه وسلم خوري اوچت اخلاق لري خو مالک مده زګر ډیرو خلکو مناسب روپم دی مال باندې دا څو گاډي لري او څو بنگلي لري او څو دکانونه لري او څو شرکتونه لري دلته کم دکان دی او الته کم دکان دی ابو طالب ورته ویلې و دا مال خو دې لکه سورې کله ویو کله نه به ختمي کی دا څه مسله ده ګوره دغه هنده فرمایي وې د ورځې په اول کې موږ وزیران شو رئیسان شو لیکن مازیګر شوه نو ماقام شوه نو چې الله هر څه موږ واخص الله ګوره به دې ذات هم دی انسان به تقریبا قطن دوکنش فرقتو بنامه باندې بل سنانه وا اورز ډېر انتهایی مالدار شو او ډېر پیسې ته خوشاله کوا ژړلې چاته پښتنه وکړي ولې ژړلې وینن خو ما په خپل اهل کې مالداري وکړه خو یاد ساده دي خوشاله به بخمه خمغ باندې خفغان راشي حق خفغان باندې اسمان نظر راغی اسحاق ابن طلحه فرمایي زور باندې ورز ور داخل شو ما ورته ویل چې ولې دا سترګونه دی وښ روانې دي وینن خو موږ په دې ټول انسانانو کې مالدار یو خود شي وخت په موږ باندې راشي چې به موږ په ټول کې غریبانو لا ما کم شي ونه وی چې رښتیا مر باندې غربت فیصله رااله او بل ناشنا علاج د مصیبت دار دل متوجي کوم څومره وژاړو موږ سره څومره ملګری په دې کې را شریک شي آیا په دې شړه باندې به مصیبت موږ نه ختم شي ختمي کړي نو ولې به اجازه پسې کو تسلیمي او بل ناشنا علاج داري د شي ځان لرا ولکه اوس ما شړا وکړو د مخ می واله د غریوانو می وښنه ولو پرېدونه می وکړو ناشکری می به کې وکړه د یو لوی تاوان سره مخامخ شم چې الله مالا پاقیدونه کې کم تیر کړی دي انسان دغه تاوان سره شکل مخامخي غواغې ځان را مخامخ کې نو به دا مصیبت ول ډېر اسانه تمامي ډېر وړي کې او بل ناشنا علاج دار کې ته څومره جزې پځې کې ګورستا دشمن متا باندې خوشاليږي ستا دوست در باندې خپکیږي او زمونږ الله غصه په دې باندې زیاتېږي څه د خیال چې دشمن منګه خپاو سدو کنه خوشاله
خپه به دوساتو سمو خیال چې دغه دوست منګه خوشاله وساتو که خپه خوشاله وساته سده خیال چې رب العالمین منګه خپه گزار لو کنه دغه شان هغه منګه خوشاله شي خوشاله دا په هغه وخت کې چې مصیبت در باندې راغی او ته په ټوله کې د صبر دروازه خلاص کړه او ځان د صابر جوړ کړي نشه علاج علماء دم ذکر کړي لري د صبر به ورسته لذت راځي خوشاله نه راځي بعضي سلف ودا ویلي وکدا مصیبتونه په دنیا کې نه وي قسم په الله موږ په آخرت کې ډېر غریبانان وي امام ترمذی او حدیث نقل کړي رسول الله فرمایي و چې بکم سړي باندې مصیبت راشي او غور باندې صبر وکړي پاګي دنیا کې چې الله کوم تقدیر دوی لور کوي داروغ انسانان بده شي وي چې الله کاش کې زمنګ د بدن نه بده بیتګانو باندې کټ شي وي خو چې وس دغه شي نه مونږ ټلې وي دی باندې تاسو ګره خبر نشئ خو بده شرط باندې چې انسان په صبر وکړي رسول الله فرمایي و چې د انسان په خپل کې اغزه ما چې د په صبر وکړي الله درجه اوچتای د سرنه چې د دوستر رب العالمین والي او دور باندې صبر وکړي الله د دې په مقابل کې د جنت ورکړي دا شي نه بر مخامخ او بل نشه علاج داري چې انسان لکه مصیبت راشي دور باندې دا سوچوي کې کزما رضا مې پیراله د الله رضا او خفغان مې پیراغه د الله خفغان دی کچیرته مجازي پسې وکړه د برباد شو انسانانو په نمونه کې بزما نمونه کړي شي او که صبر مې وکړو د هغه الله ر دوستانو بارکه بولی کړي شي دا شي نه سړي ځان لره مخامخ د رسول الله سره ملګری حدیث کې راځي مسند احمد کې امام ترمذی ټول نقل کړي پر روایت محمود رسول الله فرمایي وان الله اذا احب قوما الله رب العزت قوم سره مين وکي مصیبت کې واقع څوک چې راضي شو الله بدل راضي شي بدله ورګي کا او څوک چې بده باندې خپه شو رب العالمین بده باندې خپل قهر نازل کی دا ګور ورته الله لیکلی او بل نشنا علاج داري چې انسان فوښ بده خبره باندې چې دا کده جزا کې اخر لور شي نو اخر به بیرته صبر لراځو که بنه راځو لګ متوجي زمانہ بچي به تور مثال مرشي او جړه یو ورځ بس مر اصل سب راټولي که بنه راټوليږي چې راټوليږي ولې د وښنه راټولم چې الله خبر کیږي زمانہ هغه ورڅ شي باندې پاغي عاقبت باندې سوچ کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه جړل یو خبر خوا کې ورته ویل صبر کوه الله به اجر درکې هغه ورته ویل چې الیک عني زخپل کار کوه دا خو ستاسو بچنو تعالی څه تکلیف دی چا ورته ویل ودار یو پیژندل وینا ودا خو رسول الله دا کذا بشوره لوي یاد الله نبی زپو نه شوم الصبر عند الصدمه الاولى د صبر اجر په هغه وخت کې رسیږي چې اول وخت کې شله مصیبت متوجه شو خو خامخا صبر تکای اول وخت کې صبر ان لله وانا الیه راجعون ویا او بل نشه علاج پکې داري بهترینه دوا ده چې په دې کې د رب العالمین درزه سره اسما موافقت الله ما بارک دې فیصله کړو چې دا مرګ د باندې تکلیف الله ستاسو درزه سره خپل رضا کار کوي ستاسو چې بکم شي خوشالي الله زم په خوشاله شو وجدادا چې څوک د چا سره مینه ساتي هغه محبوب چې بکم شي باندې خوشالي کوي دا محب هغه شي غوړه کوي کې نه غوړه کوي قرطبي لیکلي دي لو كان حبك صادقا لا اطعته ان المحب لمن يحب مطيع ویتا چې چا سره مینه نو پکار دا چې هغه هر خبره ومني هغه چې کوم مصیبت در باندې راوسول نو ستو اوس پاغي باندې خوشاله شه جزې پځې پیونه کې نو بعد دغه نه به الله رب عزت به تعالی علاج در نصیب کړي نشه علاج علماء دام ذکر کړي چې دا دوړ لذتونه د دنیا لذت چې جزې پځې کوم داسنه پکې می خالی شي او د آخرت لذت داسنه لره مخامخه چې اجر به بخمخه تور باندې پوي شي او په دې باندې پوي شي چې د امتحان ما باندې چاره وسه احکام الحاکمین ایا هغه ما باندې ډیر پوي دیو کنه دی هغه ما باندې ډیر مهربان دی کنه دی لیکن هغه چې ما باندې راوسته د نسما ورته ډیر رضا ده زموږ مثال به دي چې لکه ماشومان غوندې ماشوم چرته دوی پیشکاری کوي لیکن ډاکټر ورته پکې علاج خو دلې دا صبرونه دي د دې وجنه شیخ عبد القادر په نامه باندې عالم دی هغه خپل بچی له وصیت کوي وې دا مصیبت دی وجنه نه راځي چې تور باندې برباد شي دا د دې وجنه راځي چې ستاسو د صبر او ایمان واسمای چې ته وڅومره مرتبه کې بل د دنیا د محنتونو چې پر انسان باندې رانه شنو داسلي به کلکیږي تکبر په دې کې راځي دغه مصیبتونه دي د دې وجنه مفسرین دا خبره ذکر کوي وې دا تخفیفات د الله کم چینه دي چې دا سرکش انسانانو باندې راولي که چیرته هم داسې حتمن وي او خوشاله نه وي سمو خیال چې په دې دنیا کې مننده شي امن وي ټول خلک به ماشان وي دغه دا علاج الله خود لري بل علاج پکې نشنه د دنیا تر خواله او د آخرت تر خواله دواړه مخامخ کوم سخت تر خواله لري د آخرت انسان چې کله بده باندې سوچ وکي نو دا باندې به د مصیبت ډېر اسانه تمام شي د دې وجه رسول الله فرمایي چې دین د اسلام د څو خوینه لري چې کله انسان 315 پاغي کې سب چا په ځان کې راو الله به جنت ته داخل کیو دا د مصیبت په وخت کې صبر کول او جزې پځ نه کول الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین